محمد خان سے جماعت کی یو ملا تقریر کولو یو عرب راغے عرب ورته وی چې یا شیخ فترکنی انا اذهب الى مکه ليس معي الزاد والراحله اسال من الناس فترکنی ساعه واحده ما یو ساعت پرېږده زه د خلقو نه مکې ته روان یم پیسې را سره نشته نا ملا ورته وی چې چپ کرو چپ کرو اوس هغه له په عربي کې دا نه ورځي چې زه درته ووایم چې چپ شه عربي کې چپ شه ته څه وایي بیا ورته وایي چې یا شیخ ما افهم ایو شین چپ کرو زاړو پوهېږم نه چپ کرو څه ته وایي مولا بیا ورته چې چپ کرو چپ کرو نو عرب وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله ما اقول لك وانت ما تقول اقول لك فاتركني اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلة وقلت چپ کرو ما افهم ایو شین چپ کرو قرآن عربی جبه ده د خدای کلام تاسو له یو ټکی عربي در یو ټکی ستا د لاسه مونږ هم غر کي په دې ملک کې وګوره د ایجنسۍ کې ممپلي راوړه په لاره کېدم ګاکې پیدا کېږي ممپلي چڼې کرخې ملا قرآن او حدیث په جماعت کې لګولې دي چالک راشئ نور سوداګانې خو په پیسو ملاویږي دا زما سودا مفته مفت سودا غستو ته چرې ورغلي یې خبره کوئ دې له ورغلي یې چې ملا صاحب ما دا مونځ ډېره موده وشوه زده کړی دی لږ ته تېرومه چې صحیح دی که غلط دی تاسو دا مونځونه خو تېر کوئ لږ منزلة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تصور نرحمان نرحيم دستا سو منزلة اس تر کے دا زاڑا زاڑا را پاسو تاسو هم درکې یو دا ستاسو منځونه دي دې خوا وګورئ یو ډله ستاسو په دې ملک کې ګرځي تبلیغ والا ورته وایي روټۍ خپله خوري جامې خپله وینځي بستره خپله ورسره وي کټ نه غواړي بوزې نه غواړي اوبه نه غواړي په جماعت کې په ځمکه سملي او تا ته راپاسي چې راځه چې دا کلمه صحیح کو سره دا مونځ صحیح چې روس له اسلام چا رسولی دینا خبر یې تاسو ستا په روس کې د اسلام الله اکبر आवाज واحده ډله د تبلیغ ته چې دوی کړي د امریکې په سینه د تبلیغ اجتماع والله دوی کړي ده په لندن کې د پیرنګیانو په سینه د تبلیغ اجتماع دوی کړي هغه تاریخ درته زه نه بیان نه زه عملي طور تبلیغ کې نه مې بستره په اوږه کولی شم نه د دوی غوندې ګرځېدی شم لیکن د حقایقو نه چې شمکوشي نه ده پکار ستاسو د پیروز خیلو اجتماع ته زه راغلی وم والله چې دا د تیرا خلق مې ولیده چې بسترې په اوږه دي نو د خدای ته مې سجدې ولګولې مال خدایا چرته دا قومونه او چرته بسترې په اوږه ستا د دین تبلیغ دپاره تلل خدایا ته پې نوره مهرباني وکړه نوره پې وکړه روح مې خوشحال شو
بله درته وایم تبلیغ د اسلام او د پنجبینا دا د 1,40,000 پیغمبرانو مشن دی خبره پوهېږئ 1,40,000 پیغمبران الله دنیا ته راستولی دی د پاره چې تبلیغ وکړي او زما لار خلکو ته وښایي کبل څه تاسو ټول لږ په یو آواز ووایئ 1,40,000 پیغمبران بل غرض وو سوا د الله د لارې ښودونه دغسې د دې خلقو بل غرض نشته سوا د الله د لارې د ښودونه او اصلي دین مونځ حج روجا زکات کلمه دا اصلي دین دی بله خبره ده چې په پاکستان کې دا سیزونه اوس د خدا جوړ شي دې پورې خلک خان څوک دی لکه یاره تبلیغ والا راغلي مړه څه مونځ ښایي نو ما هلته یونیورسټۍ کې وایي چې دا مونځ ښایي تاسو څه ښایئ پروفیسر صاحب ته څه ښایي وی جي زه د ساینس پروفیسر یم مال پاکستان کې پروفیسر یې ویلی و مال په ایمان یې وایه چې چېرته یو ستن دې جوړه کړې ده روټي خلاصه ته د ساینس پروفیسر یې یو مچ دې جوړ کړی دی په پاکستان کې ساینس کم ځای دی د بار ملک نه پرزې راوغواړئ او ډیبرای پې تاسو ټیټ کوئ وایي دا پاکستان یې سمبل دی دا مونږ جوړ کړی دی غول امریکې کړي دي او تیزونه پې تاسو اچولي تاسو پوه شوئ په خبر باندې کاش چې د پاکستان آزادي هم داسې وی لکه د چین آزادي چې پاکستان چین نه مخکې آزاد شوی دی چین وروستو آزاد شوی دی لیکن چې قومو ځان یې وپېژندو نن روس او امریکا ته یېرېږي تا 38 کاله وشو چې تا آزاد یې والله که خپله ښځه هم در نه یېرېږي دوی نه خپلې ښځې نه یېرېږي ښځې او انشاءالله وخت په تاسو هم را روان دی دا ښځې به تاسو ته وایي چې او طلاقي طلاق مې کړې اوس خو ته ښځې ته وایې چې ما طلاقه کړې دا ښځې به تا ته وایي چې ته مې طلاق دا ایلي قوانین هم د صدر ایوب په وخت کې جوړ شوي مونږ باندې خو لوبې لوبې شوي دي عزیزان خو الله دې علما ژوندي لري هر باطل چې په مرد کې سر اوچت کړی دی علماو پې د لړم غوندې ټک کړی دی او داسې ټکې ورکړی دی چې عمر له یې زیر و زبر کړی او وی به چې تر څو د خدای خدایي آبادی علما به وي داسې علما به هم وي چې هغه خانخوی مولیانی خانخوی پیژنئ خانخوی وای خانخوی د غریب او د معتبر چې جګړه شي که نه نو چې دې مولا له راشي نو غریب وایي جي ما سره دا ظلم کړی وي چپ بې وقوفه خانخوی او ته غول خوري د مالدار سړي چې په دې ځای غول رابېږي نو زه له ورشم لمنې باندې پاکم چې خان شات رابېږي شات او د غریب چې ته شات رابېږي پهلي ته غول دې د خولې نه بېږي ما ته به م ایمان تېرول ډېر ګران دي مونږ په پېښور کې چې سرب سړی مړ شي غټ سنډا مړ شي نو مونږ په آیات کرسي باندې لوټې دمو چاله دا سپېږمو ته ور واچوئ چې خدای پاک یې پرېږدي څوک لوټې دموي څوک صورت یاسین وایي چا تبارک الذي شروع کړي څوک دا شیخان پکې وایي نه ساپونه کو 14 کو 11 کو پکې دا نمبر جوړ نو که 14 نو 12 نو بیا جنازه نه کیږي د شیخ سنت زویا کانه نو اتو نو بیا جنازه نه کیږي دا ایمان خو لري چې 14 کو انکو او
مرمړي پلارمړي د مړي جنازه کې یو دا غوړ غوړ چې دي دا لرې ولاړ دي دا ایمان پیدا کا هغوی ته وایه یا تاسو هم راشئ دې جنازه کې ودرېږئ یا یې مونږ هم نه کوو خفه نه شئ چا کوم ولاړ دي بیا هغوی له د جنازې مونځ نه ورځي درځي خدای هم خوار نه که نو تاسو له څه درځي ملیانو درته اسانه کړي چې والله استاد ورنه که جنازې مونځ وایه نیت مې د ملا په نیت الله اکبر په دې جنازې کې نیت مې د ملا په نیت بیا د جنازې غرض پیژنئ د جنازې غرض څه دی یا دا درته چا ښودلی دی ولې نه پیژنئ عزیزانو غرض چې د کوم شي نه پیژنئ تله دې هم فضول دي او کول دې هم فضول دي د مونځ غرض پیژنئ د روژې غرض پیژنئ ته چې د کوم شي غرض نه پیژنئ په هغې به فایده څه مرتب کېږي خو د خدای بندګان سوچ وکړئ والله العظیم چې د دې قماش خلق مړه شي د دوی قبرونه د اور تنور وي د دوی قبرونه د لړمانو مرکز وي د دوی قبرونه د خامارانو مرکز وي تاسو خیال څه دی دی خو وګوره څوک سفید پولیټیکلو نه دی څه منډې ترړې جوړې کړي دلدار صاحب سړی نیولی دی وی نه وهي وهی که نه وهي معمولی خبره دی سړی تحصیلدار نیولی دی څه منډې دې جوړې کړې عربونه پلار دی رو خدای خبره دی سړی تحصیلدار نیولی دی څه منډې دې جوړې کړې عربونه ګناونه په سر پلار دی رور دی زوی دی خدای ونیو تا سره احساس هم شته چې د سره به څه چل کی دا تاسو منئ بھائی پلار میں مړ شو عربونه ګناه په سر یوړې قبر ته خدای چې د سره به بېګاله څه چل کې دام په خیال کې هم راغلي دي چېرته ستاسو مړي مردارې تیکې دي مرداره تیکا لکه په کور کې چې ګډه او چیلی د شپې مرداره شي او سارې د خپې نه ونیسي او په ډیرانې وغورځي داسې مړه مرداره تیکه وه په اوږه یې کو وړاندو خښې کو او دوا وکړو چې خولو یې پیو کړي او وبهي دوا وکړو خدای پاک دغې ته ناست دی چې دوا وکړو خو یې پو کړي او وبهي خو یې پاک دا د خدای نوم هم نه دی خو یې پاک یعنې خوی پاک یعنی دا خلق دے عرض میں دو چی اللہ محبوب دے او قرآن دا محبوب کلام دے چی اللہ دے پس ایمانوں کے پی جندلے نوی زما دی پا خدای قسمی کدی پریگ دی جناب محمد رسول اللہ محبوب دے چاغا دی پی جندلے نوی پا قبر کے وداغ تصویر درتا ملیکی راوڑی درتا بو یوم مریا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی په دنیا کې څه عقیده وه ته به ورته داسې وګورې نو تا خو په دنیا کې ملا نه تپوس نه دی کړی چې ملا صاحب په دې مې پوهېږه د محمد رسول الله ګیره مبارکه څنګه وه
سترګې څنګه وې شونډې څنګه وې غاښونه څنګه وو د سر ویښته څنګه وو د لاسونو د ګوتو انداز څنګه وو قد څومره وو په لاره بتلو څنګه خبرې به څنګه کولې وای په ایماندار چېرته تپوس کړی تپوس اوس چې یو سړي شان دی پورا پیژندلی نه او داغه تصویر درته راوړي او درته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې هستی متعلق دی په دنیا کې څه عقیده وه ته به ورته داسې وګورې نو څه به وایې ها لا ادري هاي هاي والله زه خو یې نه پېژنم الله چې د خدای دربار وي او د خدای پولیس گرفتار کړي او پیش کړي اول ته د محمد رسول الله د پیژندو نه انکار وکړي نو زما عزیزه عمر لدی بیړه تباه شوه عمر لغرق شوی خپلوان به دې مزې کوي په دنیا کې څوک به دې کور لغلي څوک به دې مال لغلي څوک به دې دکان لغلي څوک به دې ډیټسن لغلي ستا عمر له لاندې بیړه تباه شوه عمرې قید شو نو زما عزیزانو الله وپېژنئ داغه جمال وپېژنئ داغه جلال وپېژنئ تاسو ټول خدای یو منئ نه په زوره به وایي د خدای په یووالي دلیل درځي په دې درته دلایل یاد دي چې الله یو دی څوک وایي چې یو دی څنګه یو دی که څوک وایي چې دوه دي ته به په یووالي دلیل ورته څه وایي درځي وای سپین پټکی والا کار خو امام غوندې امامي هسې خفه نشي یو ښځه وه غوای لنګه شوه چې غوای لنګه شو نو تور بچی یې راوړو نو لورې مور ته وی چې مورې د دې غوا خو تور بچی وشو ویل بچی خو چې څنګه یې چړي هسې بچړي د الله په یووالي دلیل ووایه نه درځي چې الله څوک یو مني او داغه په یووالي ورته دلیل نه معلوم دا ایمان ناقص دی په خبره پوهیږئ دا ایمان څه دی څه دی ناقص دا ایمان به په قیامت کې ډېر په مشکل کارآمد کیږي قرآن کریم د خدای کلام دی اوس په قرآن دلیل وایا چې دا چا ویلي دي چې دا قرآن د خدای کلام دی چا وی په دې دلیل وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی د ده په پیغمبرۍ دلیل وایا چې دا چا ویلي چې دا پیغمبر دی بیا دا خاتم النبیین پیغمبر دی دنه رسته به بل پیغمبر نه راځي د ده په ختم نبوت باندې دلیل وایا دلیل وایا چا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم دی او دین رسته به بل پیغمبر نه راځي دلیل وایا تاسو له درځي دا درځي تاسو څه ځان نه دغه جوړ کړي
جګړې پس دي حلوا شته او نشته کیکوړې شته او نشته سخوت شته او نشته و مړي پسې مالګه شته او نشته دا ایمان تیر کړي حلوا څه مړي په مالګو بخنې کی څه چل دی دا مالګې چې مړو سره دا زمونږ